زړګي نن قراته وایا حالونه د زړګي پتا ستیر شوي دي پتا ستیر شوي دي وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار مسرت سینما کې موجود یم په مسرت سینما کې د ارشد خان په ډایرکشن کې پښتو ایچ ډي فلم لګېدلی دی سوځم په انګار سینمې ته دننه ځو له کتونکو پوښتنه کو چې په انګار څوک وسوئ کم یو فنکار په انګار باندې وسو راځئ چې سینمې ته دننه لاړ شو ډېره مننه ګرانو کتونکو یو پښتون ورور زما پر څنګ ولاړ دی له دې هم دا پوښتنه کوو چې سوځم په انګار څنګه فلم دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ژوند د څنګه الحمدلله خیر خیریت د فلم په حواله څه یې چې دا فلم سوځم په انګار باندې څوک وسو یاره دا خو داسې فلم دی که نه چې 2009 کې راغلی د شاهد فلم دی دا ترش ګورې زه به کې نشته سلیما کې او ډېر زبردست لاړو ماشاءالله ډېر ښکلی لاړو او شاهد خان فلمونه موږ په سلیما باندې ټټ وځي بازي موزي خو شاهد خان ځان ته پروډکشن دی که نه هغه کار او هغه حساب کتاب او هغه ایکشن نو خلک هغه ته هم ګوري راځي پوه شو او بس دا روان جمعې ده موږ سره دی شهنشاه باچا دی 5 تاریخ باندې ښه ښکلی فلم دی د غټ اختر و د هغې نه بعد 15 باندې موږ سره جانان فلم دی ښه زبردست فلم دی پوه شو جهانګیر خپل فلم جوړ کړی دی د هغې نه بعد موږ سره 2024 کې 5 تاریخ باندې رشکې والا دی هغه ځان ته فلم دی هغه راغلی نه خیر خو ریلیز شو او دغه ډیلاګ پکې هم دی چې پروګرام ورګیا اچھا دا ما ته ووایه د سوځم په انګار د دې فلم کهانۍ پر څه باندې ده د دې فلم کہانی بس لو سټوري د جنې په حساب جوړ شوی دی ډېر ډز ډوز پکې شته که نه ډېر ډوز پکې په خپل ځای پوره خو مینه پکې زیاته ده مین ویلن څوک پکې ده جهانګیر پهله ایران دوستانی بعد کې ویلن شو جهانګیر په ویلن توپ کې ښه دی که په هیروشیپ کې یا جهانګیر زم چې په ویلن کې ښایي ډېره مننه کور د ودانس ګرانو کتونکو دا و د پښتو ایچ ډي فلم سوځم په انګار د دې فلم مکمل رپورټ چې موږ له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرام پورې پر لوی بادار سپارل یاسته د خدای په امان